زه د مرام په هر ګوټ پیر ولاړ یم، زه په هر ښکلي بلا وخت خراب کړم او زه به تر تا در رسېدلی یم خو د نامعلومې لارې رخت خراب کړم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. دا وخت بیا موږ کتوزو ته راغلی، ما زیت الرحمن عجز را سره دی. ستاسو په پرزور اصرار باندې چې بیا بیا وایي چې څنګه چل دی، عجز به کله راځي، عجز به کله راځي. دا د عجز راغلی دی، نن مې راایثار کړی دی. د غریب یو څو ورځې چوټي وي، 2-3 ورځې، او هغې کې یو ورځ ولا زه خرابه کړم. مطلب کور کې مسلې خو به ځان له خبره ده، کله به ورته مور وایي، کله به ورته ښځه وایي چې دا 2 ورځو له راشي، هغه ته ملګرو له هغه وخت ورکړي. خو زمونږ څه زور او زیاتې وکړو، دی خو عجز مطلب څنګه چې تخلص عجز دی، نو داسې خوی هم عجز دی، نو هغه زمونږ خوښه کوي، بیا خپله نه کوي. نو راغلي یو کتوزو ته، عجز به نوي شعرونه لیکلي، موږ سره اوسئ او واورئ. ډېره زیاته مننه درمان صاحب، خبرې خو وکړه، خو دا خبره مې خوښه نه شوه چې ته د زړه خبره وکړو. نو په ثابته چوټۍ کې د ټولو نه قیمتي ورځ هغه چې ته پکې راشي یا پکې نیازک راشي یا داسې نور ملګري راشي، نو په چوټۍ کې د ټولو نه قیمتي ورځ هغه مننه دې کوو. او معود عجز راغلی دی، یو عجز دی، بل عجز لره. دا خبره خو مې رښتیا ایره شو، عجز هم راغلی دی. ده ته مې وویل لکه ما زه د پېښور نه رالم، نو دی د مردان نه ما ورته رینګ وکړو، ما راوځه، نو بس دی شب قدر ته داسې راغی. نو بس عجز سره دا د ناستې تا خبره کوله، نیمګړې دې پرېښه نه وایه. نو دا دې راباندې بل احسان وکړه چې یو عجز دی، بل عجز له راوسته. او موږ خو الله درمان صاحب بس داسې حساسیت هم هغه انتها ته رسېدلي. د ما یو ملګری دی که نه، شفق مومن، هغه وایي چې دومره حساس یم چې ما به په هر څه کې ژړل. دومره حساس یم چې ما به په هر څه کې ژړل، لکه د کونډې مې د خپل زوی په واده کې ژړل. ډېر ښه شعر دی. دا څوک دی؟ شفق مومن زما یو ملګری دی. شفق مومن. او انشاءالله رابطه کې بس پوه شم او ومې پېژندم. او نو زه 2-3 ورځې وړاندې په ډیوټۍ کې به یو ملګري ته ټلیفون وکوئ، یاره وایي خبر یې ما نه و چې درمان صاحب وفات شوی دی. دا څه وایي؟ نو ما یقین وکړه تا ته دا شعر مو ووایي که نه، لکه د کونډې مې د خپل زوی په واده کې ژړل، چې په واده کې مونږ ژاړو چې داسې خبره وورو، بیا مې تا ته ټلیفون هم وکړل، تا اوچت هم نه کړ، بیا چې خبرې وشوه کو نه شوې. او بیا چې هغه تا ټلیفون وچت او بیا مې نور هم خفه و، هغه ما دی چې ګروپ کې چا ویډیو شیر کړی، لیکلی چې درمان صاحب الله دې وبخښه. نو والله خفه هم شو، او دا د له خو ډېر قیمتي شو وخت چې مطلب ته مې مخامخ ولیدې، په خبرو مې سود هم نه کېدل. نو بیا دې مننه کوو چې راغلې. مننه ستا هم مننه یاره، بس چې دا ښه لنډ تنګ وخت کې ته موږ له وخت راکړې، بس دغه مطلب هغه نور تقاضي ځان لکه، خو لکه دغه غټه خبره ده چې ته موږ له لږ وخت کې خپل وخت راکړې. ډېره مننه. دا مطلب تا ته خو پته راته، خو به کله کله دغه کامنټونه هم ګورې، دغه ملګري اکثر په پردو ویډیوګانو کې ستاسو د شعرونو غوښتنه کوي. نو دغه ما ته د خپل ما سره چې کوم کتونکي دي مینوال دي که نه، نو د هغوی هغه مطلب خوښه ما ته ډېره دغه د اهمه یې لږه که نه، نو بیا د هغوی خوښه باندې اکثر موږ پروګرام په کار هم د درمان صاحب چې لکه مطلب د مینوالو خیال وساتل شي، ځکه چې مطلب که مونږ نن سبا سوي خو دغه مینوالو برکت دی، که دوی مونږ نه ګوري، نو لکه اوس په دې کلي کې مونږ سره څوک روټۍ ته هم نه کېږي، نه راته څوک په لاره کې ستړمشي کوي، او دغه په موبایل کې ویډیو 1 میلیون او 2 میلیون او 10 لک او 20 لک دا کسان یې ګوري، دا دغه خلکو مینه ده. نو بالکل به بار بار راځو او بار بار ستاسو مننه. ارشاد اورو نه دي په هیڅ حال قابل نه دي، د یار سترګې د زوال قابل نه دي. نه دي په هیڅ حال قابل نه دي، د یار سترګې د زوال قابل نه دي. د ماکو دی ورله جړلې او چې کړې زمونږ بیرې اوس د ټال قابل نه دي. د ماکو دی ورله جړلې او چې کړې زمونږ بیرې اوس د ټال قابل نه دي. یوې ښځې خپل خاوند ته وې ستا لوڼه، ماشومان یې د سوال قابل نه دي. پرېږده چې زما په ګریوان څاڅي، زما اوښکې د رومال قابل نه دي. سیلی یې وران نه کي، جوړ کړی مې په یاره کور دی. سیلی یې وران نه کي، جوړ کړی مې په یاره کور دی، لکه مرغۍ مې د چنار په سر کې بره کور دی. او جانانه ماله چې راځې نو خطا کېږي به نه، زمونږ کچه غوندې کوټې دي او بېوره کور دی. زار یار مننه. یمه بې خوبه د چا لار په نیمه شپه کې ګورم،
ته ما راکه د خپل مخ په آینه کې ګورم واه او د یو سړي را باندې تېره د نیټه د کرز بهر ولاړ دی ورته پټ په دروازه کې واه او جنګ ته کتې نه شم د شر نه مې سم زړه خورېږي جنګ ته کتې نه شم د شر نه مې سم زړه خورېږي حساس سړی یم د ضرر نه مې سم زړه خورېږي او را یادوي راته د یار د خوا زاړه وختونه چینار ته نه ګورم نختر نه مې سم زړه خورېږي را یادوي راته د یار د خوا زاړه وختونه چینار ته نه ګورم نختر نه مې سم زړه خورېږي هره لحظه راته احساس د بېوسۍ راکوي هره لحظه راته احساس د بېوسۍ راکوي د خپل ریښې ریښې څادر نه مې سم زړه خورېږي او اکثر پر خپلو کې د یو بل په مرۍ غلی شي اکثر پر خپلو کې د یو بل په مرۍ غلی شي د پښتنو د اوبه خوار نه مې سم زړه خورېږي اکثر پر خپلو کې د یو بل په مرۍ غلی شي د پښتنو د اوبه خوار نه مې سم زړه خورېږي خپلو کې یو بل ته د تېر وخت صفتونه کوي د مسافرو د اختر نه مې سم زړه خورېږي خپلو کې یو بل ته د تېر وخت صفتونه کوي د مسافرو د اختر نه مې سم زړه خورېږي بلها یاران مې په دې وجه تر کوڅې نه راځي د خپل کچه کور د دیور نه مې سم زړه خورېږي سړي ته مننه سړي ته هسې پکې ځان نجس نجس ښکاره شي سړي ته هسې پکې ځان نجس نجس ښکاره شي د پردي ښار د مازدیګر نه مې سم زړه خورېږي او د بېوسۍ اوښکو مې لار په مخ تازه کړې ده خلکو زما د غم د دې نه اندازه کړې ده د بېوسۍ اوښکو مې لار په مخ تازه کړې ده خلکو زما د غم د دې نه اندازه کړې ده تا مې په هره یو خبره باندې شور جوړ کړی ما درته هره یو خبره په مزه کړې ده تا مې په هره یو خبره باندې شور جوړ کړی ما درته هره یو خبره په مزه کړې ده مونږ پښتانه د وخت په داسې امتحان کې ګیر یو مونږ پښتانه د وخت په داسې امتحان کې ګیر یو چې چا وژلی یو هغه مو جنازه کړې ده جانانه راشه د تیرو بڼو کمال دې وینه جانانه راشه د تیرو بڼو کمال دې وینه د زړه پر هر مې یو بله ترازه کړې ده جانانه راشه د تیرو بڼو کمال دې وینه د زړه پر هر مې یو بله ترازه کړې ده ما هم په ژوند درپسې ډېر ډېر دي ژړلي اشنا تا که ژړا زما د قبر په حازه کړې ده او د لاس بنګړي یې ماتول او په ژړا یې ویل عجیز رښتیا مړ دی که خلکو اوازه کړې کوو په فوټپاتونو باندې ښار کې روژه ماتې کوو په فوټپاتونو باندې ښار کې روژه ماتې په مونږ باندې اکثر راځي په لار کې روژه ماتې او لږ ساګ دی یو روټۍ ده او څلور پنځه قجورې لږ ساګ دی یو روټۍ ده او څلور پنځه قجورې د کار ځای ته مې راوړې دی اخبار کې روژه ماتې که امن مرغۍ مې دومره خوښې دي که امن چېرته راغی مرغۍ مې دومره خوښې دي که امن چېرته راغی کوم به د مرغو سره چینار کې روژه ماتې ډېر ښه دی چې ویش مې د وړو دی د نااخلو په لاسونو سرتورې به مې خود کوي قطار کې روژه ماتې او روژې به کې عجیزه بس د هغه چا قبلیږي چې تېر که چا په ذکر او اذکار کې روژه ماتې ډېر ښه دی ځکه خو ما ته هر انسان سترګه کږه نیولې ما د دې هر یو سړي ته آینه نیولې بیا ووایه ته ځکه خو ما ته هر انسان سترګه کږه نیولې ما د دې هر یو سړي ته آینه نیولې تیزه سیلۍ ده چې خالي کور مې څوک ونه ویني په دواړه لاسه مې د خپل کور دروازه نیولې ما چېرته دومره دردېدلې تصویر نه و لیدې یوې ړندې ماشومې لاسو کې ډیوه نیولې ما چېرته دومره دردېدلې تصویر نه و لیدې یوې ړندې ماشومې لاسو کې ډیوه نیولې چې مې رهې رهې څادر له راځي نه دی راځي چې مې رهې رهې څادر له راځي نه دی راځي اوس چې زما په مرګ اختر له راځي نه دی راځي او رڼا د امن که راوړلې شي نو ډېره ښه ده رڼا د امن که راوړلې شي نو ډېره ښه ده دا ورته ووایې که شر له راځي
نه دی راځي او زما چې پورته شولو کټ د جنازې ملګرو اوس که هغه د بلې سر له راځي نه دی راځي او اوس پکې خلک د بارودو سره لوبې کوي که پېښور د څوک چکر له راځي نه دی راځي او اوس هغه ځای کې د چینار په ځای کیکر ولاړ دی که څوک ګودر ته مازدیګر له راځي نه دی راځي او خلک د کاڼو یجې ته په چا زړه نه سیږي که سویلې د شونډو سر له راځي نه دی راځي